دغه شانته سړی چې اوده شو نو اوده کېدو نه پس هم شیطان بیا راځي خپل کار دی بیا هغه ټایم کې هم کوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې کله تاسو کې یو کس اوده شي شیطان راشي د ده په دې سټ باندې هغه 3 غوټې ورکي او بیا دته څه وي هر عقده هر غوټې ټایم کې څه وي علیک لیل طویل اوږده شپه ده فرقد اوده شه تا منله اوږده شپه ده اوده شه لهذا دی اوده شي او سهار 10 بجې راپاسي نو د شیطان خپل کار وکړو او که نه د شیطان مخالفت وکړو فاذا استيقظ دی را بیدار شو وخت نه او دوی الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور دا ویلو نو یوه غوټه چې کوم دی کولاوه شي کوم شیطان چې غوټې ورکړې وي یوه غوټه کولاوه شتله. دویم دا فإن توضأ انحلت عقدة دی چې لاړه داسې وکړو دویمه غوټه کولاوه شله. فإن صلى انحلت عقدة او د چې مونځ وکړو 3 واړه غوټه کولاوې شي فاصبح نشيطا طيب النفس نو بیا دې سار په داسې حالت کې چې دې سست نه وي د چوس وي او خوشحاله وي چې سار مونځ وکړو ادس وکړو دعا یې وویله 3 واړه غوټې چې کوم دی کولاوې شته د شیطان نه دی محفوظ شو. والا اصبح حبیس النفس کسلان او کنه دا دعاګانې ونه ویلې مونځ یې ونه کو او د پاسېدو نه وروستو هغه داسې ونه کو صرف مخې خولې کنګاله کړله او ډوډۍ ته کېناستو نو په داسې صورت کې د خبیث النفس او داسې صورت کې د لباس تمام مرض کوم دی هغه سستي نو دا شیطان په دې ټایم کې خپل کار کوي. لہذا د مسلمان دا کار دی چې دی به سهار ټایم کې وخت نه باسي دی به الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور وي دی به اودس کوي دی به مونځ کوي او که نه مونږ چې نن سبا کې عام خلک اوده پراته دی خپل لمازیان په دا وخت پاسي نو دا د شیطان غوټې لګېدلې دي دی دا خیال وکړي چې ما شیطان غوټه لګوله صرف غوټه نه بل حدیث کې دي په نبي علیه الصلاة والسلام په مخ کې یو کس تذکره وشتله وی چې یا رسول الله فلانې کس چې کوم دی هغه اودي تر دې پورې چې هغه نه مونځ لاړ شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ذلک رجل بال الشیطان فی اذنه دا کس ته شیطان د غوږ کې دنه میچازې کړي دي چاته ووایه چې ستا په مخ باندې سپي میچازې وکړې ستا مخ باندې پیشو میچازې وکړې منګک پرې راغلی هغه پرې وګرځېدو دا هغه څومره ځان بیا سپېره ګڼي چې دا څه پلیتي او ما منې. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی سهار مونځ نه پاسي د ده غوږ کې شیطان میچازې کړي دی ګویا دی پلیت دی. او قال یا نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایل فی اذنیه دواړو غوږونو کې شیطان میچازې کړي دي. کوم کس چې سهار ټایم کې نه پاسي مونځ دا شیطان د غوږ کې روزانه میچازې کړي دواړو غوږونو کې میچازې کړي دي نو دی څومره پلیت شو. دا د نبی علیه الصلاة والسلام فرمان د لپاره څومره وعید شو. لیکن شرط والا دا دی چې زړه کې دننه ایماني شرط والا دا دی چې هغه د اسلام محبت دی هغه په زړه کې دننه پروت دی د الله تبارک وتعالی محبت په زړه کې پروت دی د نبی علیه الصلاة والسلام محبت په زړه کې پروت دی اسلام پیژني ځان مسلمان ګڼي او ځان باندې الله تبارک وتعالی احکامات ګڼي نو هغه په دا خیال کوي چې ولې ما څخه روزانه شیطان راځي او زما د پیغمبر د ارشاد مطابق زما غوږونو کې میچازې کړي زه دې ته نه پرېږدم تهجد لپاسم د مخالفت به کوم پکار دا چې باید تهجد لپاسي لیکن نه دی به اوده پروت وي نو دا شیطان راځي او د غوږونو کې میچازې کوي اوده کېدو ټایم کې شیطان راځي تا باندې غوټې لګي. لہذا مسلمان ځان نه طریقه زده کړه د غوټو طریقو کولاولو حفاظت طریقه دا ده چې سهار وختي کې پاسه د پاسېدو دعا وایه الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور او دې سره سره اودس وکړه او دې سره سره مونځ وکړه نو تا نه به 3 واړه غوټې کولاوې شي شیطان نه به ته حفاظت کې پاتې شي او که روزانه مستقل پوره کال ته اوده پروت دی مستقل تا په غوږونو کې شیطان هغه میچازې کوي. بیا کله چې دا نور راخېږي دغه ټایم کې شیطان بیا راشي او د دې نور مخکې داسې تشمه لاسونه کېږي داسې اینډ نیغ ودرېږي. دغه وجه نه نبي علیه الصلاة والسلام منع کړې ده چې کله نور راخېږي یا نور پرېوځي په دې 2 ټیمونو کې تاسو مونځ مه کوئ سجده مه کوئ. دغه ټایم کې تاسو دا سجده پرېږدئ تر دې پورې چې نور ښه مکمل راوخېږي د هغه شعاګانې غرونو باندې ولګېدې بیا مونځ کوه. ماښام چې نور پرېوته نو پس ته بیا مونځ حکم دی. دغه ټایم کې دا سجدې نه منع کړې شوې ده د هغې وجې دا شیطان راغلی وي سهار ټایم کې هلته کې ولاړ وي نور ختو ټایم کې او ماښام ټایم کې دی ورته مخامخ ولاړ دی. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا شیطان دا نور چې راخېږي شیطان د 2 ښکرو میز کې راخېږي دې ټایم کې دا سجده مه کوئ.
نو هغه ټایم کې دی ما ویا کوشش دا کې چې مسلمان مې اولو قسم خوړل دی خې طرف نه برازم ګس نه برازم مخ نه برازم لشانه برازم لپاس نه برازم لاندې برازم دی پرېږدم نه او دا ستا دشمن دی د دنه خپل حفاظت وکړه